دا په 400 کې د رزړو مشهوره مټیاي تیاریږي. د جوړونکو په وینا چې خاندان یې د 100 کلونو راځي د مټیاي جوړولو کار کوي او مټیاي د پاکستان بشمول د نړۍ نور هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دا لومبي زموږ نیکه کو بیا مې دی والد صاحب کو دا والد صاحب نه مونږ ته پاتې شوی دی. دې کې دا زموږ کارخانه ده دې کې تیارو او دلته خرڅو دا زموږ دی نیکه د انګوانو د وخت نه چالو کړی او یو سلسله جی را روانه ده په دې باندې بعد د مشرانو د واغانې دي زموږ پکې الله پاک رزق روزي لیکلی ده. دا تیاری کې دغه ماشینان لګېدلي دا لکان دي دا معده ده مغوړي دي او چینی دي پکې دې کې کیمیکل نشته. د 3 هفتې مخکې دا موږ ځان ته سټاک جوړو بیا چې څونه زموږ ضرورت کېږي هغه بیا موږ په چینو کې خوږو ځان ته چې څوک د ګاهک څونه ډیمانډ وي څونه زموږ د دوکاندارۍ دغه یې که نه دلته هغه مطابق سره دا موږ بیا خوږو. د اختر ورځو کې چې چونکې لږه زیاته وځي چې هر سړی د اختر د مبارکۍ دپاره ده وړي د اختر کې کینې خوراک سکاک دپاره د مېلمنو دپاره ده وړي.